په خیر، ستړي مشئ، څنګه یاست؟ د همدې پوښتنو ځواب و چې انسانان یې د تماس وسایلو جوړولو ته اړ کړل. دغه وسایل په افغانستان کې مخابرات بولي او همدا نن زموږ د نوبتي پودکاسټ موضوع ده له ولسمشر محمد اشرف غني سره. این برنامه نیز ادامه بحث زیربنا در افغانستان است. من داوود جنبش هستم. استاد محترم به برنامه دیگر خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به جناب شما و تمام هموطنان و خواستن شنونده‌های عزیزی پودکست ها در هر نقطه کشور و دنیا که تشریف داشته باشید. بسیار تشکر. استاد، کله چې ما دغه خبرونه ته چمتواله کوم، ما ته د ژورنالیزم د پوهنځي د لومړۍ ورځې درس را یاد شو چې استاد راغی او وار د واره پوښتنه وکړه چې څه نوې زړې چیګه پاست. استاد غوښتل وایي چې له نو او زړو نه خبرېدل د انسان طبیعي غریزه ده او همدې غریزې د لپاره چې ارضا شي انسان یې اړ کړي چې وسایل جوړ کړي او دغه وسایلو په نتیجه کې ژورنالیزم راغی. لومړی وسیله معلوم دار انسانانو سره یو بل سره غږېدا وه، پس له هغه نه لیکل راغلل، پس له هغه نه چاپ راغی چې کتابونه خپاره شول، مګر 19مې پیړۍ کې او بیا 20مې پیړۍ کې بنیادي توپیرونه راغلل په دا معنا چې اشاره چې همیشه د انسانانو منځ کې وسیله وه، سری کودونه وو چې خاص خبرونه او دای لیگل یا خاص ژبې وي چې دربار ژبې وي یا د تجارانو منځ کې ژبې و. دا بدل سو په تلګراف باندې، بیا غږ بدل سو په تلیفون باندې چې دې په جای چې دوه انسانه هم له دې نه فاصله یې څنګه ده اوس په نړۍ کې یو بل سره غږېږي. او بیا پس له هغه نه انځور راغی چې لومړی په تلویزیون کې و او اوس په ټولو نورو وسایطو کې تاسې یو بل سره هم ګوري هم غږېدلی سئ. دې دپاره چې انسانانو منځ کې پیغامونه مبدل سي، تلګراف وسیله یې سوله او دا مزي باندې تړلي وو. بیا تلیفون راغی چې لومړی مزي په کار وی او بیا په 21 پیړۍ کې مزي نه ووت، بې سیمه سو. او تلویزیون همدغه رقم په بنیادي توګه لومړی یو رقم ترتیبات درلودل او پس له هغه نه او انټرنیټ شبکې سره یو بنیادي تغییر راغی. نو هره مرحله د دې د 19مې پیړۍ له منځ نه تر 21مې پیړۍ پورې ارتباطاتو کې بدلون راغلی او اوس خاصتا چټکتیا یې ډیره سوې. په دغه ټولو به لږ بیا تم شو. بیا هم خپل د ژورنالیزم لومړني درس ته ورستنېږم چې پیغام استونه د انسان یو عادت و. مخامخ چې به ولیدل خو همدا پوښتنه به کوله څه نوې زړې څنګه یې. خو د دې لپاره چې دا پیغام ډیرو ته ورسیږي مختلفې لارې پیدا کړي. مثلا اور به بلاوه چې یو خاصه معنا به درلوده، لوګی چې به پورته شو. یا زما په یاد دي موږ ورته تواچیان ویله، هغوی به په لارو کوڅو کې ګرځېدل، په لوړ غږ به اعلان کوه چې څه شی دي سبا یا بله ورځ. یا ستاسې به هم استاد په یاد وي تر د آخره پورې په کابل کې مخصوصا توپ ډز یوه معنا درلوده چې غرمه شوه او یا اختر شو یا روژه شوه. یعنی دغسې مختلفې لارې وي مخکې د هغې نه چې تلګراف او ټلیفون ته راورسي. او بالکل له کابل نه د مثال په توګه پکتیا او خوسته پورې ټول غرونو باندې د اور لوګی یو لوی سیستم او دا له اسلام نه مخکې موجود او د آثار د دې لامپ د غرو کې کتلی سي. او جارچیان هم ډیره لویه سابقه لري چې وتل او په جارې اعلان کو او دا اعلانونه خاصتا چې څه وخت اختر ده، پس له هغه نه چې توپ راغی د توپ لګول. مګر د دې په څنګ کې موږ نورې طریقې درلودې. یو د دې ته چاپار ویلې چې د خاصتا د مغولي امپراتوري په دوران کې
خپل اوج ته رسیدلی و مګر پخوا له هغه نه ډېره لویه سابقه درلوده نور امپراتوران کې په دې معنا چې سپاره خاص برابر سوي وو له یو ځای یو امپراتوري نه یو ایالت نه یا یو دولت نه یو بل ځای ته تلل او هر 20 کیلومترو کې په اوسط پورې به دوی ته نور اسان آماده وو او دوی به اسب بدلاوه چې ډېر مهم پیامونه به یې مګر ټولو منځ د دې کې که وګورئ اوازه زښته ډېره وه په دې معنا چې یو شی چې یو چیرې پېښېده او د دې خبر بل چیرې رسېده میاشتې یې نیولې د مثال په توګه وخت چې د هندوستان ولس په 1850 کې وخوځېدل او د انګریز واکداري ته چلنج ورکړ 50 ورځې ونیولې چې دا خبر د دې انګلستان ته ورسېږي داخل د هندوستان کې د تلګراف مزی راغلی و مګر ټول هندوستان کې نو او لا انګلستان نو په دغسې احوالو کې تصامیم بل رقم نیول کېدل او خاصتا دیپلوماسي بل رقم و سفیران نو سره زښت ډېر صلاحیت و همدا رقم که والیانو ته وګورئ یا عسکري جنرالانو دې منځ کې دوی د ډېر صلاحیت خاوند و ځکه چې زر معلومات نه رسېدل او دا ټول په دې وسایلو سره بدل شو یو خاطره به لنډه ووایم مخکې دې نه چې بله پوښتنه وکړم زما پلار خو افسر و په کمکي خیبر کې د تورخم ته نږدې قطعه کې وظیفه درلوده موږ کوچنیانو ورسره به دوی په دا شاوخوا باندې 6 پوستې درلودې سره له دې چې پوځ کې مخابره وه اما دغو پوستو ته یعنې امکان یې نه درلود چې هرې یوې پوستې ته مخابره ورکړي نو د شپې په 9 بجو به تورم غږېده او له هرې پوستې نه به څراغ راوته چې یعنې خیریت دی کومې پوستې چې به څراغ راونه ایسته معنا یې دا ده چې کومه پیښه شوې ده یعنې دغسې رمزي نښې هم وې د عسکرو په منځ کې دې په څنګ کې ځکه چې عبدالرحمن خان په افغانستان کې د جاسوسي او ډېر سخت سیستم چې روسي امپراتوري کې رواج و هغه یې ټول ځایو کې پلی او مشرانو یې د دربار یا قوانین یا دا یې دې اجازه نه درلوده چې خپل نوکران یا آذربایجان یا دا له خپل مجالسو نه وباسي او اکثرو سیاستمدارانو په رمز غږېدل او د همدې دپاره همدا چې سانسور دوامدارو په لیکنو کې به تاسو په یاد کې ټول شیان مخکې له دې نه چې په افغانستان کې خپاره سي لومړی له سانسور نه ګرځېدل او که په یاده مې د مرحوم غبار په کتاب باندې بینوا صاحب وزیر د اطلاعات او کلتورو د مرحوم میونوال په دوران کې هغه اجازه د خپرېدو ورکړله مګر حکومت چې بدل سو دا یې بند کړ او پس له هغه نه به پوهنتون کې او لیسو کې به ځوانانو به دا په لاسونه کاپي کول او کاپیګانې به یې ورکولې یو بل ته پس این جریان بسیار بطیء تبادل اطلاعات بین انسان ها و بین جوامع بالاخره با ایجاد تلگراف به شکل انقلابی و بنیادی تغییر کرد. عمده‌ترین تاثیر از نگاه نظامی در دوران جنگ داخلی امریکا بود. چون بار اول بود که رئیس جمهور امریکا لینکن مستقیما با تمام قماندانان عسکری خود در ارتباط بود و جنگ مدیریت کرد و در عین حال وقتی که تار تلگراف شرق و غرب امریکا را با هم وصل کرد والی وقت کالیفرنیا اعلان کرد که انال وحدت امریکا تأمین شد بازم اگه اشاره از لینکن کنیم اعتماد از این نداشت که دوره دوم انتخابات خواهد بود و اما دمو روز برش اطلاع رسید از طرف جنرال عمدش که شهر اتلانتا را فتح کرده و شهر سوختانده و این موجب ازی شد که حکومتی که در جنوب امریکا اعلان شده بود به ختم برسه و جنگ داخلی بالاخره بعد از چند ماه به پایان برسه و هم از نگاه تجارت ماها میگرفت که بفهمین که یک قطار را که روان کردین این مقصد از دو وقت خطاهن هنوز نیسته قبل از خطاهن هسته که مواد را که روان کردین و یا معاملاتی که باید صورت بگیره یا انتقال پول ماها وقت کار داشت و آل بساطا رسید اما معلوم دار نقطه را که در نظر بگیریم 10 کلمه در اول در تلگراف بود و از این جهت
رمز را که شما گفتین کلمه مورس که عام و تمام لهجه‌ها بدل شد، نام یک پروفسور بود که اولین بار بین شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا و شهر بالتیمور که نزدیکش است بار اولی تلگراف عملی ثابت کرد. اما اکثریت سنای امریکا مطلق به باور بودن، میگفتن چی فایده داره. به مرور زمان دیدن که در ظرف 10 سال این در 1844 بود، در 1854 هزارها میل با وجود آمده بود و بعد از در کل دنیا هم روی زمین و هم زیر زمین تار تلگراف با وجود آمد. یعنی یک انقلاب عظیم بود. اما فراموش نکنین که تعداد مردمی که به این دسترسی داشتن کم بود. تنها با مرور زمان بود که وسعت پیدا کرد و سرمایه گذاری بزرگ هم از طرف سرمایه گذاری خصوصی را خواست و هم خاصتا از طرف دولت ها. و به شنونده های جوان مخصوصا یادآوری کنیم که تلگراف هر کلمش باید قیمت پرداخته میشد، در بدلش و قیمت بود. هر کس توانایی فرستادن تلگرام نداشتند. از امو خاطر بود که تاثیرش بر ژورنالیسمی بود که خبرنگار با وجود از اینکه وسیله سریع را به دست آورد، اما به خاطر از اینکه قیمت پایین نگاه کنه و همچنان پیش از اینکه رابطه قطع شود پیامش برسه، سیستم هرم معکوس ایجاد کرد. یعنی مهمترین گپ باید در آغاز میگفت و بعد از او اگر وقت می بود و پول می بود سایر مطالب مخابره میکرد. از همین جهت است که نوع انتقال خبران شکل خاص به خود گرفت و یک زبان خاص که شما استادش هستین، معلوم دار متخصص هستین، به وجود آمد که بسیار پرگویی مابینش نباشه. به صورت اختصار باید خبر انتقال داده شه و بعد از او کسایی که خبر گرفتن سرش تبصره میکنن. کوتاه در این مورد هم بگویم که تلگراف تا چه وقت نقش مهم داشت، چون به یادم است مهمترین خبرهای رسمی ما در افغانستان در زمانهای مختلفی بود که با مناسبات فلان چیز تلگرام تبریکیه مخابره شده یا طیاره فلان رئیس دولت از فراز کشور میگذشت به رئیس دولت ما پیام فرستاده. در این موارد از تلگراف استفاده می شده. حتما تا چه وقت یک وسیله بسیار مهم ماند؟ به صورت اساسی تا دهه 1960 است. بعد از او چون تلفن هم وسیع‌تر میشه و هم میایه، اما حتی تا سالهای 1980 تلگراف فرستاده میشد. تنها در ختم دهه 1980 است که تلگراف به صورت اساسی قطع میشه و دیگه ضرورت بر ازی باقی نمیمونه. و از نگاه ساختاری تلگراف جزء سیستم پسته بود. پست و تلگراف و تلفنی را میگفتن که باز نام مخابرات سر گذاشته شد. تلفن اشاره راغله چې دا هم ایجاد شو په دغه لړ کې، اما لسیزې ونیولې چې له تلګراف نه وروسته بیا تلیفون راشي. دې څه تاثیر وکړ په ټولنو باندې؟ لومړی وګورئ که یو دفتر نه بل دفتر ته ځئ څومره وخت نیسي، او عین امارت کې یو منزل نه بل منزل ته ځئ څومره وخت نیسي. په حال کې چې وخت تلیفون جګوئ ډېر زر یو بل سره غږیدای سي، او غیر لغنه یو ولایت نه بل ولایت ته د یو مملکت وګورئ، او بیا خاصتا له یو مملکت نه بل مملکت ته ګورئ. که د یو ملک سفیر په لرې یو بل ملک کې پروت ده او لیک لیږي، لیک څومره وخت نیسي تر چې هلته کوریر ویلې. که تاسې په یادي کوریریان تلل د باندنیو چارو د وزارت لخوا روسیې ته یا نور ځایو ته، او دوی به یو خاصې پوستې وړلې چې دا شفر درلوده او دغه ټول وسیله په تلیفون وګرځوله. غیر له هغه نه که انسانانو ته ګورئ، یو لوی ښار کې لکه کابل غوندې یا هرات غوندې یا مزار کې یا قندار کې بیا بل ځای کې، که د دې ښار نه یو ځوان خپل ولایت نه د باندې ده، کورنۍ په دې شک کې دي چې روغ ده که روغ نه ده، باید یو سړی تللی وای چې د پوښتنه وکړي. خاصتا که دی پخوانی دوران کې په اردو کې وای یا مزدورکاري کوله یا
حکومت که کار درلود و کابل یادا که پال که چه وقتی تلفنی اول څومره زر اخیسته ایسی زه لومړی په 14 کلنی کې لاړم امریکې ته په دولتي اسکالرشپ باندې او پس له هغه 15 کاله بیروت کو اما په یاد نه دي چې په هغه شپږ کالو کې ما کابل ته تلیفون کړی ځکه ډېر ګران و اما ممکنه و که خدای ناکرده کومه پیښه سوی امکان د دې و چې تلیفون کې سړی خبر واخلي مګر ډېر ګران او پس له هغه نه اوس ګورئ چې دا دومره اسانتیا پکې راغلی او دومره ارزان سوې ده په تلیفون کې په واقعیت کې اکثریت ډیره اسانه ده چې په ګړیو په ساعتونو باندې له افغانستان نه نړۍ سره وغږېږئ تر دې چې داخل د افغانستان کې وغږېږئ او قیمتي نو دغه اسانتیاوې چې راغلي دي دا ټول موجب د دې کېږي چې خلکو راشه درشه له یو بل نه اول اخیستل سره له دې چې فیزیکي فاصله به ډېره وي د دوه ملګرو منځ کې یا د کورنۍ غړو منځ کې له یو بل نه په ورځني توګه دوی کولی شي چې خبر واخلي اما دا رقم اسانتیاوې ډېرتر په ختم د 20مې پیړۍ کې او د 21مې پیړۍ کې دي مخکې له هغه نه سره د دې چې وسایل وو لاسرسي ورته ګرانه وه بیا به د خپل مسلک په حساب یادونه وکم چې د ټلیفون پر راتګ سره هغه څه چې موږ ورته بیړنی خبر وایو دود شو ځکه چې خبریال کولی شو د پیښې له ځای نه مخامخ په ټلیفون باندې ریپورټ ورکړي زموږ اوریدونکو ته په زړه پورې چې د 1911 کال په دسمبر کې د سراج الاخبار په 15مه غاڼه کې لومړنی ټلیفوني خبر نشر شوی دی زه به دلته لاندې ولولم چې زموږ یوازینۍ ورځپاڼه وه وی ټلیفوني خبر جلال آباد د سرڅارونکي لخوا کابل مدیر او سرمحرر ته لوړ اعلی حضرت او لوړو پرتموالو شهزادګانو او د حضور یو شمیر ځانګړو کارکونکو د یک شنبې په ورځ د لیندۍ 14مه د شپږو موټرو په سپرلۍ د همغه ورځې په اوږدو کې جلال آباد ته تشریف راوړ په کابل کې موټر ته د ختلو ساعت د ګهیز 2 بجې او 24 دقیقې پر لاره دمه 6 دقیقې ټوله لاره 6 ساعته او 50 دقیقې یعنی د ورځې تر نیمایي وروسته په 2 بجو او 26 دقیقو د جلال آباد شاهي باغ ته ورسېدل دا خبر ورته د لیندۍ په 14مه مخابره شوی او ګڼه بیا په سبا یې د لیندۍ په 14مه خبره شوې ده یعنی دومره زموږ په کار کې سره چې موږ ډېر وروسته پاتې مو چټکتیا راغله ځکه چې تاسو ذکر وکړه هره ګڼه د سراج الاخبار کې باندینی خبرونه هم دي چې مصر نه یا امپراتوری عثمانی نه یا هندوستان نه یا نو خاصتا اسلامی نړۍ نه لیبیا نه دینه نو واقعا تلیفون په دې کې لوی بدلون راوړ او دا خبر چې تاسو ورکړ معلوم دار تاسو استاد او دا برخه هم ژباړه کړی په پښتو باندې بیا هم محمود طرزي لیکي چې د وخت کې امیر ایوب الله خان په دوران کې جلال آباد، لغمان، جبل سراج او پغمان ټول ارګ د کابل سره وتړل شول او داخل د ملک کې ټول دولتي ادارې ارګ سره د تلیفون په وسیله وصل شد. شما یک اشاره کوتاه به لاین ها یا سیم های تلگراف داشتین یعنی که تلگراف و تلفن در آغاز هر دو از سیم استفاده میکرد زیرساختها و زیربناهای این دو وسیله با عنوان نخستین وسایل مدرن مخابراتی با هم چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داشت؟ ساخت لاین های تلگراف به سرعت بسیار خاص به وجود آمد چون نسبتا آسانتر از انتقال لاین های تلفن بود و دوم مشابهتی است که لاین های تلگراف اساس مسیرهای لاین های تلفن هم گذاشت. در هر دوی از نقش دولت ها مهم بود و اساس از در اکثر کشورها سیاستی بود که دولت ها بر ایجاد شبکه‌های خط آهن گرفته بودند. به این معنی که امتیازات خاص در قسمت زمین و در قسمت تقویه و همچنین در ایجاد شرکت‌های خصوصی و همچنین نهادهای دولتی با وجود آوردن و سرمایه گذاری بخش دیگه ازی بود. نقطه بعدی ازیست
که هر دوی ازی در قسمت کیبل های بسیار بزرگ تحت بر با هم یک جای میشه که کیبل های تحت بر هنوزم به شبکه های اصلی که ما امروز قرار داریم و شبکه های اینترنتی تمام ازی به کیبل های زیر بحر ارتباط داره و در قرن 21 پس میاییم به ای که شبکه های فایبر نوری یک جزء اساسی از این میشه و مقدار سرمایه گذاری که در این صورت گرفت با پول امروزه به صدها میلیارد دلار میرسه. په دې لړ کې یو بل شی یوه بله وسیله ټیلکس نومیږي. زه خپله کله چې مسکو کې وم د تحصیل د خلاصولو نه وروسته په 1993 کال کې له دې سره بلد شوم او هغه دفتر کې مې چې کار کاوه د ماغه ځای نه مې د هغه دفتر مقر ته چې په بل هیواد کې وو خبرونه استول، یعنی یو نفر دا کار کاوه، ضرورت نه و چې زه تللی وی متن مې لیکلی وی ټلګرافچي ته مې ورکړی وی هغوی یې استولې. ما په خپله دلته لکه د ټایپ ماشین ګوتې پې وهلې او هلته د دوی په مرکز کې همغه متن چې ما لیکه دوی ترلاسه کاوه. د دې دپاره چې اورېدونکو ته ور وپېژنو د ټیلکس ټلګراف او ټلیفون ګډوالی او بېلوالی په کوم ځای کې دی؟ خاصیت د ټیلکس دا و چې تاسې کولی شو ټول شی ټایپ کړئ، مورس کوډ باندې تړلی نه و، سر له دې چې قیمتونه یې جګ و اما بیا مجبور نه وی چې پوستخانې ته لاړ شي. دا یو خاصه ممیزه او دوم دا و چې خصوصي مناسبات منځ کې له سانسور نه تېرېدل، ځکه که تلګراف ته وګورئ ټول تلګراف به له تلګرافچي نه تېرېدل او لومړۍ برخه کې تر چې بینالمللي قوانین منځته راغلل هر ملک خپل خاص اسرار درلودل او خاص رموز درلودل. ټیلکس وسیله د دې وه چې یو دفتر نه بل دفتر ته چې لرې ځای کې به هم وی ډېر زر یو بل سره غږېدل سوی او بیرته به هم ځواب اخیسته، ځکه که ټلګراف هم لیږه باید ټلګراف هم لیکلی وی، ټلګراف هم وړی وی دولتي ټلګراف خانې ته، خصوصي شرکتو ته، له هغه جنم لیږل بیا به بیرته دې تم صبر کړو چې له اخوا نه ځواب راسي، شاید به 4 ساعته یې نیول یا 10 ساعته یې نیول یا 2 ورځې نیول. ټیلکس کې یعنی په دوامداره توګه یو بل سره غږېدی، ځکه چې ټیلکس هم چې له ده خوا نه لیږه له اخوا نه به یې ځواب راته، ځکه چې هره دقیقه ډېر ګران ده او د تصامیم له نظر نه ډېر اهمیت ده په تجارتي موادو کې او قیمتو دې کې ډېر زر نتیجه ته رسیدل شد. گمان اغلبی است که نخستین بار روزنامه امریکایی نیویورک ادوکیت پیش بینی کرد در 11 اپریل 1953 که زمان خواهد رسید که مردم افراد تلفن‌های کوچک داشته باشند و در جیب خود انتقال بدن. البته در وقت مردم باور نمی‌کردند ولی امروزی به یک واقعیت تبدیل شده. به نظر شما تعمیم تکنولوژی مخابراتی موبایل در جامعه و بین افراد به این سرعت و به این وسعت چی تأثیر بر جامعه انسانی گذاشت؟ کلمه انقلاب باز اوقات به صورت غلو از پیش استفاده میشه، اما ایجاد بیسیم واقعا یک انقلاب به وجود آورد، چون نقطه اولش است که تلفن عام ساخت. امروز چند میلیارد انسان دسترسی به تلفن بیسیم داره. معلوم داره هنوزم بین کشورهایی که دارای بیسیم هستن و اونا که فاقد بیسیم هستن یک فاصله است و یک فاصله بدبختانه عمیق‌تر میشه، اما نوع ارتباط به صورت بنیادی تغییر داد. یکی از مثال‌های از که در تمام کتاب‌ها ذکر میشه مسئله ماهیگیری‌ها در هندوستان است. اینا در ساحل همیشه نمیدانستن که ماهی را که از اقیانوس گرفتن با کدام قیمت بفروشن، چون بازارهای مختلف می بود. وقتی که بیسیم به دست از اینا رسید، اینا فوراً میدانستن که قیمت کجاست و زندگیشون به صورت اساسی تغییر کرد. از این جهت تنها یک مثال است. اهمیت از این رو دیده میتونین که مردم به صورت خانواده
جوانا، خانم‌ها، اقشار مختلف جامعه تاکید سرازی داشتن که بیسیم خریداری کنن و قیمت از را در بودجه ماهانه خود ترجیح بدن. وقتی که خانواده بودجه محدود خانوادگی داشته باشه، چطور میتونه 2 یا 3 تلفن در عین زمان تامین کنه؟ اما اهمیت گرفتن معلومات دقیق و سریع از یکی دیگر این موجب ازی شده که اینا بودجه خود عیار کنن و به اساس از این ترجیح بدن که دارای تلفن باشن. یعنی واقعا یک تغییر بنیادی در نوع ارتباطات انسان ها با هم دیگر به وجود آمد. د دومره پراخو مخابرو او وسایلو او امکاناتو د تنظیم لپاره قوانینو ته اړتیا وه په نړۍ کې. موږ یې لرو اوس دنیا د دغه برخې د تنظیم قوانین لري چې ټول هیوادونه هغه چې غړي دي باید تطبیق یې کړي. دا له کله نه پیل شو او دا قوانین څوک وضع کوي او څوک یې څاري؟ پیل د دې له 1815 نه ده. 20 اروپایي هیوادونه 3 میاشتې په یو اړخیز بحث کې وو، بالاخره په اصولو باندې نتیجې ته ورسېدل او لومړی د تلګراف اتحادیه یې جوړه کړله چې دوی منځ کې اصول یې کېښودل. پس له دې نه چې تلیفون منځته راغی 1886 کې، بیا په 1815 کې دوی تلیفون او تلګراف سره یو ځای کړل او بیا په 1920 کې چې رادیو راغله، رادیو باندې ونه غږېدو، مګر رادیو معلومدار د دې برخه وه او خاصا اهمیت درلود. دا ټول سره یو ځای شول. بیا لومړی بین المللي اتحادیه مخکې د ملګرو ملتونو وه، 1932 کې د هغه په چوکاټ کې راغله او 1940 کې په نامه د TIU یا بین المللي اتحادیه د مخابراتو باندې د ملګرو ملتو یو مؤسسه سوله او تر اوسه د ملګرو ملتو د یو مؤسسې حیثیت لري. دلته 2 برخې دي. یو دا ده چې د قوانینو وضع کول د ملي حاکمیت برخه وه. دوم دا چې بین المللي اصول څنګه ایښودل کېدل او دې کې غړي وو. پس له هغه نه چې د مستقلو ممالکو تعداد ډېر سو، په همدې اندازه د دې غړي ډېرتر سول تر څو د ملګري ملتونو د غړي په اندازې ورسېدل. هلته موافقې دي. اما بله برخه د دې دا ده چې خاصتا پس د انټرنټ او د دې لویو اجتماعي شبکو لارونه، ګوګل او فیسبوک او دا نورو نه، اصول په ډېره چټکي شعار باندې راغلي. اوس د یو ابهام مرحله ده، ځکه څنګه ګوګل یا فیسبوک یا دا نور چینایي کمپنۍ ټیک ټاک دا کنټرول باندې راوړي، یو لویه بین المللي معضله ده. اروپا دې برخې کې یو رقم موقف لري او امریکا بل موقف لري، ځکه امریکې کې قانون د کمپنیو ته مسؤلیت ورکړی چې مواد چې دوی خپروي دوی د دې مسؤل نه دي. اما د دې نتیجه دا ده چې دروغ، نه یوازې دروغ بلکې واقعي تخریبي خبرونه ډېر زر خپریږي او نتایج لري، لکه چې انګلستان کې ولیدل. اروپا کې بل رقم بنیاد ده او چین خپل خاص مقررات لري. نو موږ له بین المللي نظر نه د ابهام په یو مرحله کې یو او یو مهمه خبره دا ده چې آیا په اوسني شرایطو کې دا عظیمه ټکنالوژي، معلوماتي ټکنالوژي کې چې دا تغییرات راغلي دي، دا به بیا د قانون په چوکاټ کې راسي او یا به دا چې د بحران او د عدم د اعتماد فضا ډیر ترک. به خاطر از اینکه حق رادیو و تلویزیون هم ادا شود، کم مکس کنیم اینجا که دمی سلسله نخست رادیو به وجود آمد و بعدا تلویزیون ایجاد شد که فکر می شد که با ایجاد تلویزیون روزنامه و مجله و مطبوعات چاپی از بین میره، که نشد. یعنی هر وسیله که ایجاد شد
به تعقیبش یک وسیله دیگه که آمد بازار از او را نه تنها از بین نبرد بلکه هر کدامش خود با شرایط جدید عیار ساخت. رادیو وسیله ارتباط سرتاسری را برابر کرد. رادیو خاصتا تاثیرات سیاسی فوق‌العاده داشت، چون ارتباط دولت‌ها با مردمشون، پیامدهی بر از اینا و خبردهی بر از اینا از راه رادیو یک حیثیت عمده داشت. دو مثال متفاوت ازی، یکی رئیس جمهور روزولت که تنها رئیس جمهور امریکاست که 4 بار انتخاب شده بود، استعمال رادیو از طرف ازی بود و یک پروگرام خاص رادیویی داشت به نام صحبت در پهلوی بخاری. و شخص دیگه مخالف ازی در ترتیب بالعکس در اروپا هتلر بود که نطقای ازی از راه رادیو پخش می شد و در اون دوره نازیسم و فاشیسم نوع استفاده از رادیو دو بدیل عمده شده ای دیده میتونین و در انگلستان خاصا نطقای چرچل در انسجام مردم انگلستان باعث یک وسیله دیگه دیده میتونین. او بی بی سیم د امپراتوري د یو وسیلې په توګه په لومړي ځل رامنځته شو او نوم یې همدا و چې د امپراتوري بهرنی سرویس د ورلد سرویس چې اوس ورته وایي. بالکل. او بی بی سی دومره اهمیت پیدا کړی و. زه یو مثال درکوم. زه بیروت کې وم چې د 1983 عربانو لومړی وار د اسرائیل مقابل کې په لومړي مرحله کې مصر و سوریه بریالي شول. دا لومړی وار و چې نسبي بریالي شوي. دا خبر به ټولو بی بی سی ته اورېدل. مګر په څنګ د دې کې زه استاد سره مې کېناستلم او راته ویلې پوهېږې د بی بي سي اهمیت څومره دی ښار منځ کې؟ ما ویل نه استاد. ویلې پرون یو ټکان راغی ښار کې، زلزله غوندې وه. نو وایي سړي ما ملګري ټوپ وکړ چې دا بی بي سي ولګوئ چې زلزله ده که نه ده. د فکرونو د انحصار په افغانستان کې مو ځکه چې نور وسایل نه وو، خلکو به ویل وګورئ چې بی بي سي په دې اړه څه وایي. بالکل. ما ته خاصتا معلوم دار چی شده ځکه تاسو ما سره مصاحبه کړې دي چې ما غږ افغانانو پیژانده ځکه چې بی بي سي کې غږېدم. 14 کاله یا 15 کاله به تاسو ما سره مرکې کولې او د هغه نظر نه ما غږ سره وطنوال آشنا و. د رادیو یو منفي اړخ په افغانستان کې لاند پیدا شو چې د زموږ هیواد په د 20مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې چې کودتاګانې رالې ډیر پام به په رادیو او مخابراتو باندې و. هر چا چې به رادیو او مخابراتو مرکز ونیو کودتا دغه بریالۍ بلل کېدله. یوازې افغانستان کې نه و. د افغانستان کودتا کې پیږي چې یو کتاب لیکل شوی و نوم کودتا و او داود خان دا کتاب غوښتی و. نو دا کتابي کودتا و. بالکل د دې کتاب طریقې ته. اما بدترین تاثیر د رادیو پرواندا کې و ځکه رادیو وسیله د دې سوله چې د رواندا خلک یو بل ووست او دا خلکو ته چې وګورئ اوتی او توتسی یو بل نه قطعا توپیر نه لري. اما د بلجیم حکومت دوی منځ کې توپیر راوړ او ویل تاسو مختلف قبیلې یو بل سره د خدا ما تقسیم حکومت وکړو تقسیم وکړ او رادیوونه ځینې منفور شخصیتونه ووتل او دلته یو قتل عام راغی او د دې وسیله هم دا رادیو. نو ضروره ده چې ټول ولسونه او خاصتا موږ ولس پوه سي په دې باندې چې هر معلومات ثقه نه دي، هر خبرې کې واقعیت نسته او اوس خاصتا په دې دوران کې زښت ډېر پام پکار ده مخکې له دې نه چې څوک باور وکړي چې واقعیتونه څه دي. بله و جهان مخابرات به صورت بسیار سرسم‌آور در تغییر است. وسایل جدید و جدیدتر هر روز ایجاد میشه، اصلاحات در او میایه و اینترنت از کجا به کجا رسید و شاید سرانجام به کجا برسه. وقتی که برودبند برای نخستین بار معرفی شد، خدمات اینترنت سریع، از اونجا شروع کنیم، چه تأثیری بر جامعه بشری گذاشت؟ ما در یک عصر زندگی میکنیم که تنها شباهتش به 2 دهه آخر قرن 19 و شروع قرن 20 است که همه چیز در سرعت در تغییر بود. خط آهن، کشتی ها، تلفن، تلگراف، رادیو
غیره و غیره، همه از اینا با وجود آمد و مناسبات بشری به شدت در تغییر بود. سرعتی که امروز در تکنولوژی با وجود آمده، سرعت او 14 را ضرب 1000 یا 10,000 یا 20,000 کنید. تمام ابعاد زندگی بشری به یک صورت فوق‌العاده در تغییر است و از این جهت تمام انسان ها گیج هستند. در دنیا یک ابهام بزرگ راجع به آینده است و خاصتا راجع به 10 سال آینده، چون در این 10 سال همه چیز از نگاه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره یک تغییر بسیار سریع را تجربه خواهد کردن و او کشورهایی که به اجماع میرسند به جهت از اینکه خود چطور عیار کنن و به چی ترتیب از این تغییرات و تحولات استفاده مثبت کنن به پیش خواهد رفتن و اونایی که خود عیار نمی کنن بدبختانه به عقب خواهد ماندن و نتایج منفی و مثبت از این تغییرات و ابعاد مختلف از این واضح نیست، دقت نهایت زیاد پکار. او دا چې وایي مخابراتو دغه نوي ټکنالوژي نړۍ په یو کلي اړولې، دا ښه کار شوی که نه دی؟ ښه کار او بد کار نه اوس اوس خبره په دې کې ده چې آیا بشري ټولنه د بشري ټولنې په حیث باندې دې ته چمتو ده چې یو بل سره په منطق وغږېږي او پوه سي چې یو بدلون ده چې هیڅوک یوازې نه پرېږدي. له بدې مرغې نه دا بدلون په ټکنالوژي کې په داسې ماحول کې پېښ شوی چې نړۍ کې د قوت مراکز په ډېرېدو کې دي او قوانین د دې چې اصول د دې چې څنګه یو بل سره راشه درشه وکړي په ماتېدو کې دي. هغه نظم چې پس له دویمې نړیوالې جګړې نه راغی، هغه نظم کې امریکا اصلي قوت او پس له هغه نه چې دوی اتومي بم په جاپان باندې واچو، یوازینی اتومي قدرت، پس له هغه نه شوروي اتحاد دوم قوت باندې راغی او سول جنگ کې نړۍ دوه قطبه شوله. پس د شوروي له ازملال نه نړۍ کې یو قوت و. پس له دې نه چې امریکا په عراق باندې یرغل وکړ، دا هغه مرحله تېره شوې. نن نړۍ کې مختلف قوتونه دي او دا څوک برته په یو قوت باندې نشي بدلولی یا دوه قطب باندې، اما دا چې تګلاره څه او په اصولو باندې څنګه نتیجې ته ورسېږي چې ټول یو بل سره وغږېږي، هغه باندې نه دي. بله برخه دا ده چې چاپېریال ثابت نه ده. نن تاسې کوم ځای د نړۍ کې په دې باندې ډاډ ورکولی سئ چې سبا هوا به څه یا کوم موسم کې به تغییري یا چیرې به سیل راسي یا چیرې به وچکالي؟ چاپېریال په یو ډېر سخت بدلون کې ده. له بلې خوا نه ټکنالوژي چې راغلې ده، له بدې مرغې نه د ټکنالوژي په زښت ډېر خلک بېکاره دي. میلیونها نفره چې د شلمې پیړۍ په ټکنالوژي باندې بلد سوي وو او کارونه یې زده کړي وو، هغه کارونه به ځای ماشینونه ونیسي. د خلکو ته به سړی څنګه ډوډۍ ورکوي؟ دوی ته به څنګه خاصتا د عزت کار پیدا کوي؟ دغه ټول سوالونه دي چې اوس بې ځوابه دي. ابهام ځکه ده چې پوښتنې واضح دي، ځوابونه یې لا واضح نه دي. نن برته جګړه ګورئ، روسیه او یوکراین ته ګورئ یا د اسرائیل اعمالو ته ګورئ. هغه څه بشري ارزښتونو باندې څه پخوا غږېدی، کومه ورځ نه ده چې پښو لاندې نه کېږي او د اعتماد فضا ماته سوې ده. د بین المللي اعتماد فضا نسته، بې اعتمادي فضا ده، هیڅوک په هیڅوک باندې اعتماد نه لري. اما غیر له دې نه چې په دې راتلونکي لسیزه کې برته اصولو باندې نتیجې ته ورسېږو، ابعاد به شاید منفیتري تر مثبتتره ده. اما هیله مند یم چې یو تګلارې باندې او اصولو باندې زر نتیجې ته ورسېږو چې یوه نړۍ ده او
دسنسی کوي چارڅوک وای چې میمزرما ټول د ما د هغه امکانات نشته که هغه نتیجې ته په عقلاني صورت وګورئ نړۍ به یو خواته لاړ شي اما په دې مرحله کې هیڅوک نشي ویلی چې کوم جهت ته به لاړ شو مثبت جهت ته به لاړ شو که منفي جهت ته اما شی چې واضح ده ټکنالوژي په ډېر قوت باندې بدلون کې ده او د دې مدیریت په اوسنی حکومتداری که ډېره ستونزمنده ده. اگر به صورت کل تکنولوژی کهنه مخابراتی را با تکنولوژی جدید مخابراتی مقایسه کنیم از نظر زیر ساختها و زیر بناها تا چه حد با هم شباهت و مغایرت داره؟ شباهت در است که شبکه‌های بزرگ تلفن خاصتا در روی زمین و تحت بحر اینا وسیع‌تر شده. سرعت ضرورت ازیر داره که بلا به صورت دوامدار با هم ارتباط پیدا کنه. شبکه‌های مختلف هنوز وجود داره و هر کشوری که بتونه طور مثال 1 دقیقه در مراودات بین‌المللی کاهش بیاره میتونه موجب کمایی صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار برای شبکه عمومی شود. از این جهت نوع سرمایه گذاری که در این صورت میگیره امروز به میلیارد نیست به تریلیون است و کم از کم پیش بینی است که در 10 سال آینده این شبکه زیربنایی ضرورت به 30 تا 70 تریلیون سرمایه گذاری کرد. یک قسمت زیادترین از این سرمایه گذاری در آسیا صورت میگیره و تغییر عمده که با مقایسه گذشته است امریکای شمالی در نتیجه سرمایه گذاری که سر زیر ساختها شد با بزرگترین قوت اقتصادی دنیا بدل شد. در شروع از این تغییرات امریکا هنوز از نگاه اقتصادی یک کشور نبود، نقاط مختلف بود و ایالات مختلف و بعد از جنگ داخلی و اینا رو تجربه کرد. امروز آسیا متحرکترین براعظم دنیاست و از این جهت است که امریکا تمرکز خاصش سر ازی بود که چطور از شرق میانه یا آسیا جنوب غربی برای و تمرکز سر اقیانوس پاسیفیک داشته باشه و اروپا خودش چطور دوباره عیار کنه. نقطه دیگه است که بزرگترین سرمایه‌گذار زیربنا امروز چین است و آسیای شرقی است که از نگاه مواصلات کره جنوبی در صدر قرار داره در بین کشورهای پیشرفته. نوع ارتباط شبکه چین با اروپا از یک طرف است، با آسیا جنوبی یک طرف است و دری ما یک نقش بر افغانستان می‌بینیم و به صورت اساسی سر از این فکر بودیم که چطور باعث نقطه اتصال باشیم، مثل که سر خط آهن صحبت کردیم. فرق در است که حالا در شرایط فعلی تمرکز تنها سر زیرساخت نیست، سر زیرساخت‌های سبز است. باید نوع زیرساخت را که با وجود میارین با تغییرات اقلیم هماهنگ باشه، با تغییرات محیط زیست، چون غیر از او زیربنا یکی از عوامل عمده گرم شدن اقلیم است و این باز موضوع معادن مطرح میکنه، خاصتا مس آهن و کوبالت و غیره که دوباره منابع کشورهایی که در حال انکشاف هستند در معرض خطر و چور قرار میده. نقطه دیگه ازی که سریکی جاسوسی میکنه در ارتباطات ازی و در اینجا یک مجادله سرتاسری بین قوت‌های بزرگ وجود داره که بتانن یا شبکه‌های خاص خود ایجاد کنن، چون وقتی که تعزیرات اقتصادی گذاشته میشه زیادترین تعزیرات اقتصادی توسط ازمی بازم تکنولوژی معلوماتی صورت میگیره که کی با کی معامله کرده به چی ترتیب و سیستم سویفت حتما نامش شنیدین که انتقالات بانکی از راه صورت میگیره. وقتی که امریکا سر یک کشور تعزیر میاره نقطه کلیدیش از راه این انتقالات بانکی است، چون کمپانی‌ها را اخطار میتن که بعد از این مناسباتشون با بانک ها قطع میشه و این چیزی است که باز هیچ کمپانی بزرگ نمیتونه
خود از بانک ها جدا دانسته باشه. بنابراین از یک طرف تمرکز معلومات است، از طرف دیگه تیت شدن معلومات است و نکته سوم، بود سوم عزیز، که معلومات غلط و معلومات غلط به صورت عمدی، معلومات تخریبی هم از این امکان پذیر شد، در حالی که در تلفن و شبکه‌های تلگراف به این مقیاس و به این پیمانه غیر ممکن بود. پای کې پوښتنه پم دغه حساب دغه ده چې نړۍ سره ونښتله، ډېری کارونه آسان شول، هغه کارونه چې به ساعتونه یا حتی ورځې غوښتلې، تاسې د یوه سویچ په کېکاږلو باندې په هماغه شیبه کې کولی شئ، ټکټ اخیستلی شئ، الوتکه کې چیک ان په اصطلاح کولی شئ، بګاژ ورکولی شئ، مغازو نه شیان اخیستلی شئ. او دا چې الوتکې او دا نور سیستمونه څنګه تنظیمیږي، دا ټول. خو عیب یې دا دی چې یو خطر هم رامنځته شوی دی چې په یو نفر کولی شي دا ټوله دنیا فلج کړي یا یوه برخه یې فلج کړي، لکه یوه تجربه چې په تېرو میاشتو کې رامنځته شوه. دغه خطرونو ته په کتو فکر کوئ څومره د جهان د اوسنی مخابراتي سیستم د ګواښ سره مخامخ؟ ډېر سخت زیان سره مخامخ. په اوسط کې په امریکا کې په میاشت کې اوسط او لوی کمپنۍ 15 میلیون ډالر په میاشت کې صدمه ویني. له شمالي کوریا نه د مثال په توګه خاص بنسټونه برابر سول چې سونی کمپنۍ ماته کړه، ځکه چې هغوی یو فلم جوړ کړی و چې دوی په مشر باندې ټوکې کولې. داسې ماته یې ورکړله چې دوی له هغه نه تر اوسه نه دي وتلي او خسارې یې لیدلي دي. یو برخه غیر عمدي ده، لکه چې تېرو میاشتو کې په الوتکو باندې وسوله. بله برخه عمدي ده، د برق شبکې د مثال په توګه ډېره برخه اوس په کمپیوټر باندې چلیږي، یا د الوتکو نظام یا نور او دغه ټول اوس د صدمې وړ دي. اما بله برخه د دې خاصتا استاد دا ده چې دې ته چې عمدي تخریبي معلومات یا دیس انفارمیشن وایي. د دیس انفارمیشن یا د عمدي تخریبي معلومات خپرول امتحان شوی چې یو غلط خبر $400 باندې برابر کېدای شي، خپرېدلی شي، ورباندې تبصرې کېدای شي او بیا په انټرنیټ کې اچول کېدای شي چې ټول جهان یو ولس د خطر لاندې دي. او خاصا دې برخې کې مهاجرین، اقلیتونه، سیاسي ګوندونه، مخالفین ټول د خطر لاندې دي، ځکه د دروغو یو سلسله راځي او خپریږي او خلک ورباندې باور کوي. دغه ابعاد بې حد خطرناک دي او له بد مرغې نه نن ځکه چې دولتونه یو بل سره په تضاد کې دي، دې په جای چې موافقې ته ورسیږي یو بل مقابل کې دوی تخریبي عمل کوي. څنګه باور کوئ چې کوم خبر روغ ده او منبع کوم ده، له کومې خوا نه راغلي؟ په تلیفونو کې وخت چې میلیونها تلیفونه وسی او ولس یا عسکر یا پولیس یا دا باندې تزریق وسی یو خبر چې ټول په دروغ باندې اخلي، دوی روحي تاثیرات باندې او همدا رقم نور برخې چې ورته مس انفارمیشن وایي یا غلط معلومات. اوس له بد مرغې نه دا ټول اجتماعي شبکې یو فرمول باندې برابر شوي دي. فرمول دا ده چې یو لیدونکی باید تاسې وساتئ، ځکه هر څومره چې یو لیدونکی تاسې په کمپیوټر کې وساتئ په همغه اندازه باندې د کمپنۍ اعلاناتو برخه ډیریږي او دوی له اعلانات نه معلومدار میلیاردها ډالره ګټه کوي. او دلته خبرونه چې په احساساتو باندې درېدلي دي، نه په منطق باندې دوی ګوري او نن ګوري چې میلیونها ځوانان ټوله نړۍ کې کمپیوټري احتیاط باندې بدل شوي دي، یعنی دوی لکه چرچنو غوندې شوي دي. او دغه نسل څنګه برته له دې مرض نه خلاصوي؟ دا سلسله آلمان کې د افغان مهاجرینو په مقابل کې ولیدل ټول غلط اخبار، په ماینمار کې د مسلمانانو په مقابل کې، سریلانکا کې
نورو ځایو کې او برته د امریکای په انتخاباتو کې اوس اروپا کې دا ټولو کې دغه یو مسله سوې چې د زښت د خطر موضوع ده او به حد احتیاط غواړي له ښه مرغه نه خاصتا لیکوالو او ځینې ژورنالیستانو په دې باندې ډېرې ښې لیکنې کړي دي چې خلک په دې پوه کړي چې دې اباد څه دي اما دوی اواز په پرتله د دې لویو کمپنیو او د لویو کمپنۍ خاصتا په امریکا کې چې حقوقي مسؤلیت لري دې ته لا تیار شوي نه دي چې خپل فرمولونه او فرمولونه ټول یو ریاضي فرمول ده چې دا تعینوي دا افراد نه دي چې دا فلتر کړي ځکه تاسې چې بي بي سي کې یا دا خو ټول خبرونه فلتر کېدل د انسان لخوا اوس ماشینونه دي چې دا فلتر کوي او دا نړۍ ته یو ډیره خاصه خطرناکه مرحله راوړي. ډیره زیاته مننه ولسمشر محمد اشرف غنی د مخابراتو او ارتباطاتو په عمومیاتو ځینې څرګندونې وشوې ځینې معلومات وړاندې شو نور هم کېدلی شي خو د دې خپرونې وخت بشپړ شو بله کې به چې هغه هم د مخابراتو په اړه ده د افغانستان زموږ د ګران هیواد په مخابراتو تاریخ او اوسني حالت باندې تم شو نو تر هغو تاسې او ګران اوریدونکي په خدای سپارم تر بیا مننه له تاسو نه زنده باد افغانستان yaşasın افغانستان تل دې وي افغانستان او ما سلامونه او احترامات ټولو وطنوالو ته